لیکن هغه سړی چې په مرګ یقین ساتي موږ د ځمکې دپاره جنګ کوو که نه کوو؟ د ځمکې دپاره ټوپک هم وړو په دې نه یو چې بیا دې موږ مړه شو. د رور دپاره جنګ کوو که نه کوو؟ په رور هم څوک ډز وکړي بیا په دې موږ نه یو. دا ولې ځمکې سره مینه ده. د بچي دپاره موږ دا ټوپک اړو معمولي غوندې کنځټ تازوي د چا وکړل ټوپک دې راواخېستو میدان ته دې منډه کړی. سره منډه وایي که زه مړ شم مړ دې شم. ولې دا بچی ورته خوږ ښکاري، دا ځمکه راته خوږه ښکاري، دا رور درته خوږ ښکاري. نو که د هغه رور په سر د هغه بچي په سر باندې ته ځان وژنې، نو که تا ته دین او ایمان خواږه ښکاري نو بیا به ته د دین په سر باندې هم ځان وژنې. خو که ته د دین په سر ځان نه وژنې نو معلومېږي دا چې دا دین تا ته خوږ نه ښکاري. ځمکه خوږه ښکاري د هغې لپاره خو ټوپک رالې ځان پرې وژنې. بلکې زه وایم نن مونږ ته دین د یو خپل د دنیا د یو ملګري نام خوږ نه ښکاري. د دنیا د یو ملګري لپاره دا خلک یو بل سره اشارې کوي او مرګونو له منډې وایي که نه وایي؟ د بل په سر کې اکثر سړی مړ شي، د بل په سر کې لاړ شي او مړ شي. د بل د ځمکې دپاره ستا د یو ګاونډي او د یو دوست د ځمکې دپاره سر ورکړې او سر دې بیل او مړ شوې، جهنم ته ځان ورسو. نو یقین لرم چې جهنم ته ځم. او د خپل پټي دپاره نه د خپل دوست د پټي او د غیرت دپاره ځان وژنې. معلومېږي دا چې دین تا ته د خپل دوست د غیرت نه هم خوږ نه ښکاري. که دین درته د خپل دوست او د خپل رور د هغه غیرت نه او د هغه پټي نه او د هغه ځمکې نه خوږ ښکارېده نو په دین باندې بیا ځان وژنې. او صحابه کرامو ته دین خوږ ښکارېده، دین سره محبت او مینه وه، ځانونه یې ته قربانول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته راغی او په داسې عجیبه کیفیت دی دا صحابي چې ظاهر کې پوټې ډول ډال د ده لږ کمزوری دی، تور شکل یې دی او شونډې غټې دي، مخ باندې دانې دي، قد یې څه عجیبه غوندې دی. راغی نبي علیه السلام ته مخامخ کېناسته و، پیغمبر علیه السلام ته په ژړا شو. وی د خدای رسوله یو تپوس ته نه کو او د اسلام او د ایمان یې څه یو میاشت نیمه بلکې د میاشت هم کمې ورځې شوي دي. وی ما به خدای وبخي، ما به خدای ځان ته پرېږدي، ما به جنت ځان ته پرېږدي، ما به د جنت د حورې ځان ته پرېږدي او جاړي. نبي علیه السلام ورته فرمایي چې هلکه څه چل شوی دی، ولې جاړې، چا خفه کړی؟ وی صاحب زه چا سره چې کېنم څوک سره یو ځای ډوډۍ نه خوري، زما په لوښي څوک اوبه نه څکي، ما سره څوک یو ځای خوراک نه کوي. ولکې مې دا سودا راغلی چې خدای زه خو تا پیدا کړی او ما نه په دنیا کې خلک نفرت کوي، هسې نه قیامت کې رانه خدای ته نفرتونه کوي، ستا د جنت رانه نفرتونه کوي، ستا د جنت د حورې رانه نفرتونه کوي. دا مې لکې سودا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای سعده که تا د خدای او زما تابعداري وکړه نو نه جنت به دې ځان ته پرېږدي، خدای به دې پرېږدي، د خدای فرشتې به دې پرېږدي. او که زما او د خدای تابعداري دې ونه کړه نه د جنت حورې ځان ته پرېږدي، نه د جنت ځان ته پرېږدي او نه به خدای ځان ته پرېږدي. چل څه شوی دی؟ وی جي څوک ما سره یو ځای خوراک نه کوي، څوک شی نه راکوي، لو خور څوک نه راکوي. نبی علیہ السلام په مسکې شوې لکه چې ستا واده تړل کېږي. وی او د خدای رسوله یو صحابي حضرت عمرو بن وهب رضی الله عنه په دې مجلس کې خو نو، خو ډېر مالدار د بنو خزاعه قبیلې یو صحابي دی او مالدار دی او د هغه یوه لور وه او نبي علیه السلام له راغلی وی زما دا لور ده که څوک یې کول غواړي نو چاته یې په نکاح کړي. حضور پاک مبارک یو خوا بل خوا وکتل وی عمرو بن وهب شته؟ صحابه ورته وی د خدای رسوله نشته. وی کوم ځای به وی کور به دې سعد رضی الله عنه ته نبی علیه السلام وفرمایل وی ځه د هغه عمرو بن وهب لور مې تاله په نکاح کړه او ورشه ورته ووایه چې ستا لور ما ته پیغمبر علیه السلام راکړه. دې غریب خوشحاله دی چې ورغی هغه عمرو بن وهب رضی الله عنه دروازه وډبوله، اوله راووت. وی ستا نوم عمرو بن وهب دی؟ وی وی تا پیغمبر علیه السلام ته څه سوال جواب کړی وی؟ وی ښه نو ستا هغه لور نبي علیه السلام ما ته راکړه. هغه چې ده ته وکتل او د شکل ته وکتل د هغه غریب یاره راغله. چېرې یقینا د نبي علیه السلام د فرمان نه خو زمونږ دا لورونه قربان شه، خو تا سره به زمونږ دا لور ګزاره څنګه کوي؟ وی ته لږ صبر وکړه ښځې ته یې ووایي. وی ښځې نبي علیه السلام خو مونږ له رشته رالېږلې ده،
زمونږ د لور دپاره یو خاوند انتخاب کړی. وی ډېره ښه ده سړیه. وی نه ته یو پوټی هغه سړی وګوره چې هغې ورته دروازه کې داسې وکتل نو ښځې خو هسې فریاد او چغې جوړې کړې. وی زمونږ لور به ده سره ګزاره څنګه کړي؟ دا شکل او دا ډول ډال دا خو هغسې نه دی چې زمونږ لور ورسره ګزاره وکړي. د نبي علیه السلام مبارک د وینانو خو مونږ قربان واسې نه چې سبا زمونږ لور ورسره خپی بیا به نبي علیه السلام خپی. وی دا سړی رخصت کړ نبي علیه السلام ته ووایه چې زمونږ د لور دپاره بل څوک چېرته وګوري. سلام ستا دپاره د خاوند کتلی نو وی تاسو ولې خفه یې؟ وی بس مونږ واپس که. ولې م واپس که؟ وی د هغه ظاهر ډول ډال او شکل دا ډېر خطرناک دی. نو مونږ په دې یریږو چې دا خو پیغمبر علیه السلام تا رالېږلی دی. هسې نه چې ستا خوښ ني او ستا ورسره ژوند سبا خفی نو بیا به نبي علیه السلام خفی. نو مونږ هغه واپس کوو نبي علیه السلام ته وایو چې ته بل خاوند درله وګوري. او دا جینه ډېره خوبصورته هم وه. د مور پلار یوه لور و. هغې فورا مور ته وایي مورې شا به راواپسې که تاسو ما ورکوئ که بل څوک ورکوئ. دې ته مه ګورئ چې د ډول ډال څنګه دی ښکلی دی او که بدرنګ دی. دې ته وګورئ چې دې رالېږلی چا دی. قسم په خدای چې د کم خاوند انتخاب ماله د دواړو جهانو سردار وکړي هغه ماله د ډېرو ښکلو خاوندانو نه هم ښه شته دی. شا به یې زر یې راواپس کړئ جون ورسره زما دې سره خوشحال راواپس یې که. وی خفه کېږمه بس کار وشو زمونږ د لور خوښې او نبي علیه السلام ته ووایه چې کار وشو. دا صحابي حضرت سعد رضی الله عنه په منډه منډه لاړ. نبي علیه السلام ته یې وویل چې صاحب کار وشو. حضور پاک مبارک ورته فرمایي وی مهر به ورکړې. وی جي مهر څه ته وایي؟ وی ته نه خبر چې ښځه سړی په نکاح کې یو خامخا څه شی ورکوي؟ وی ما سره څه دي؟ زما کور نشته رشته داران مې نشته یو څادر یې د پرتوګ په ځای ځان نه لنګ کړی و کمیس مې نشته سپلی هم نه وې ټوپی هم نشته دغه یو څادر مې دی. حضور پاک مبارک ورته فرمایي دا یو څادر که ته هغې له ورکې ته بس اغوندې او که ته اغوندې د هغې مهر څه شو؟ هېڅ دې نشته او ښځه غواړې. وی صاحب کمیس هم نو ټوپی هم نه سپلیس هم نو. نبي علیه السلام ورته وایي چې داسې کار وکړه چې لاړ شه حضرت عثمان رضی الله عنه له ورشه او 200 درهم تی ما ورته یاد که در بکي. علي رضی الله عنه له عبدالرحمن ابن عوف له رضی الله عنه دې درېو له ورشه او ما ورته یاد که 200 درهم د یو کس نه واله 600 روپۍ ترې راوړه دلته راځه. لاړ د درېو واړو نه 200 درهم راوړل 600 روپۍ پوره کړه پیغمبر علیه السلام له راغی. نبی علیه السلام ته 300 جدا کړې وې دا د ښځې مهر دی شو دا ځان سره کېد او 300 ورته جدا کړې په خپلو مبارکو لاسونو. وی لاړ شه د مدینې منورې بازار ته او په دې ځان له ښځې له سامان واله ښځې له جامې واله ځان له هم څه کپړې جامې واله په دې انتظام د واده وکړه. او یو بل صحابي و هغه ته وایي ستا 2 کوره دي؟ وي او صاحب وی یو دته وقف کوي صاحب وقف مې کړه بس کار وشو مهر مو شو د کور سامان مو شو کور مو شو ښځه مو شوه. وی دا اوس ځان له لاړ شه د واده سامان وکړو دغه د کور دی چې ښځه لولی درته راوړو. 300 روپۍ خو یې څادر پورې غوټه کړې چې دا خو د ښځې مهر شو او لاړ بازار ته په هغه 300 روپو سودا کوي. چې کله بازار کې دی دکاندار ته وروخت او ځان له ښځې له جامې چیړې اخلي نو یو اواز یې واورېد. یو منادي دی اواز کوونکی دی اعلان کوي لکه اوس زمونږ د دې زمانه کې خو لوډ سپیکرو کې چغې دي او زما د یادو زه ماشوم هم دا لوډ سپیکر نه وې نو چې مړی به وشو نو ډمامې به یې ډنګوله. دقه رنګ یو سړی دی ډمامې له ډب ورکوي اواز کوي خدای مو بخه یو ضروري اعلان واورئ. خلک ور متوجه شو چې څه چلو شو. هغه اعلان کوي وی خدای مو بخه نبی علیہ السلام سره صحابه پلانکي طرف ته جهاد له لاړ. که څوک د پیغمبر علیه السلام سره په جهاد کې شرکت کول غواړي نو لاړ دي شي. یاره هغه سړی به جهاد لري چې سامان جنګ یې خپلي توره او نیزه او زغر او اس مسله یې خپلي. چې د اواز واورېد چې نبي علیه السلام جهاد له لاړ او زه به ځان له د واده سامان اخلم او زه به ښځې سره ژوند تېروم او نبي علیه السلام جهاد له لاړ. دکان په دا پوړی ودرېد او بیا سوچ کې شو پیسې یې لاس کې کلکې ونیوې.
دوباره منادی اعلان کئی خدای مو بخ اعلان وره نبی علیہ السلام فلان کی طرف ته جهاد للاو که څوک د پیغمبر علیہ السلام سره په مرګرتیا کې جهاد کول غواړي ځان دې تیار کړي خو سامان به خپل بیا دې سوچ کې یا الله اوس وکم اسې د جهاد للاو شم او پیغمبر علیہ السلام غوسه شي چې موږ در پیسې را جمع کړې کور مې دلو کړ ښځه مې ته جهاد للاو دا یې څوک دې خوا کې سوچ کوم نو د دنیا پر راجل د شوق پرېوځي نبی علیہ السلام به د جهاد په میدان کې ګرځي او تورې به پې چلیږي او زه به دلته کې خپل کور ناست دی دا کوم ځای کېدی شي په درېیم ځل بیا اعلان یې واورېد چې وویرېد بس هر څه یې پرېښودل منډه یې کړې هغه بازار یې پرېښود بل بازار ته ورغی هسې ځان نه واغېسته توره یې واغېسته او د جنګ چې سامان و هغه یې واغېسته او یو ټوټه یې واغېسته نقاب ورته وایي په عربۍ کې هغې دا خپل مخ پکې پټ کې صرف دا سترګې ښکاري ټول مخ یې پکې پټ که تندی یې پټ شو صرف سترګې ښکاري په اس باندې سوچ و منډه 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 نبی علیہ السلام میدان ته رسېدو چې ور ورسېد چې میدان ته ورسېد جنګ ګرم جنگ شروع دی دم جهاد شروع او داسې مضبوط جهاد یې شروع کو چې د کافرانو دا دلی داسې یو خوا بل خوا غورځولې خو مخ یې پټ کړی صرف سترګې ښکاري څوک یې پېژني نه یو صحابي بل ته وایي هلکه دا پېژنې وایي نه دا څوک دی یاره مې خو یې نه پېژنم بل د بل نه تپوس کوي بل د بل نه تپوس کوي حضرت علی رضی الله عنه وایي وی دا زمونږ ملګری نه دی دا چې ته نوی مسلمان شوی دی ځکه که زمونږ ملګری خو مونږ پېژنده دا چې ته نو مسلم نوی مسلمان دی او راغلی دی خو د ده دې بهادرۍ ته دا خلک حیران دي دومره مضبوط بهادرۍ سره جنګېږي چې په دې کافرو په دې صفونو کې دننه ننوځي او راځي پیغمبر علیه السلام ته چا اله وی صاحب یو نوی مسلمان راغلی دی او میدان کې جنګېږي او ډېر زیات بهادر دی او بلا کافرانی مردار کړل نبی علیہ السلام تپوس وکړ کم دی چې هغه مخامخ اس باندې چې سور دی مخ یې تړلی صرف سترګې ښکاري دغې وخت کې د لاس اوچت کړی دی او په یو کافر غزار کوي نو دا څادر یې کمیس یې نو څادر یې دی د لاس نه هسې راښکته شو نو دا لاس یې ښکاره شو نو چې نبی علیہ السلام ورته وکتل وی اظنه سعدا زه خو ګمان کوم چې دا هغه سعد دی چې ما له راغی وی ما نه خلک نفرت کوي او بیا مې وله ښځه وکته او مهر او پیسې مې ورته برابر کړې تاسو ورشئ تپوس دې وکړئ صحابه ورمنډه کړئ چې ورمنډه یې کړې دوست هغه کافر مردار کړ بل پسې پس غل دی تپوس یې وکړه انت سعد هلکه ته سعد خو نه یې سړی یې خوځاو وی هماغه سعد یم رامنډه یې کړې هغه صحابي نبي علیه السلام ته وایي د خدای رسول او مقه دی هغه ښځه او هغه کور او هر څه په ځای پرېښي دي او میدان ته راغلی دی جنګ ته راغلی دی پیغمبر علیہ السلام خو ډېر خوشحاله شو داسې زما صحابه کرام دي حضرت حنظله رضی الله عنه داسې نو هلته کې واده دی او دې خوا اواز واورېده هر څه په ځای پرېښودل او راغی میدان کې شهید شو غسیل الملائکه ورته وایي فرشتو وله غسل ورکړی دی بیا جناب چې نبی علیہ السلام د هغه صحابي راغی وی حقه دی او مقه سعد دی نو پیغمبر علیہ السلام ورته کتل دی کې دی یو کافر د طرف نه کافر په حمله وکړه او زخمي شو ته توره یې او چې ویې وو دومره سخت یې و چې د اس نه پرېوته او دومره مضبوط غزار باندې ولګېد چې د ځان خوځول هم غریب بیان نبی علیہ السلام هغه صحابي هغه چې پرېوت و یو صاحب ولګېد پرېوت ورمنډه کړې پیغمبر صاحب په خپله ورمنډه یې کړې ځان یې په خپله ور ورساو او چې څنګه یې ځان ور ورساو نو نبی علیہ السلام یې دا سر راوچت کړو په خپل غېږ کې داسې ونیو اوس هغه نه وینې بهېږي لګېدلی دی هغه مخ یې وله پرانېسته او په خپل څادر مبارک چې د دواړو جهانو سردار مبارک دا وینې او دا خاورې پاکوي مخ وله پاکوي وینې ترې پاکوي او هغه داسې سخت لګېدلی چې د هغه غریب تقریبا زنکدن شروع دی وینې ترې پاکوي په خپل مبارک څادر خاورې ترې سنډي او هغه څه وایي هغه وخت کې هغه وایي د خدای رسوله وی ما به جنت ځان ته پرېږدي د خدای رسوله د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي د خدای رسوله الله به ما ځان ته پرېږدي دنیا کې خو ما نه خلکو نفرت کوه آخرت کې به مې خدای ځان ته پرېږدي د جنت حورې به مې پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وي زما د په هغه ذات قسمي چې زما سا د هغه په اختیار کې ده
پاغه ذات مې قسمی چې د قیامت په میدان کې د خدای په دربار کې به ستا دپاره زه ګوی کوم، زه به شهادت کوم چې دا مسلمان، دا زما امتی، زما مخکې خدای ستا د دشمن او د کافر په مقابله کې شهادت ته رسېدلی. او دغه وخت کې دې غریب نه سالاره وفات شو، شهید شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخندل او د خندا نه پسې مخ بل طرف ته واړو، په ژړا شو او صحابو ته اواز کړي راشه دا وروره موالی. صحابه کرامو د نبي اسلام د غیږ مبارک نه واخېست او اوچته کړ. ډېر زیات غمجن و د دواړو جهانو سردار. د هغه په خبره چې دې خوا شو صحابي راغی غلی غوندې نبي علیه السلام ته، وایي د خدای رسوله دا ودې خندل ولې؟ او بیا دا ول دې وخندل او بیا دې وجړل دا ولې؟ نبی علیہ السلام او فرمایلو چې کله د مانه تپوس وکړو چې ما به خدای جنت د جنت حورې ځان ته پرېږدي که نه، او ما قسم وکړو چې زما د پاغه ذات قسمې چې زما سا د هغه په اختیار کې زه به دله ګوی کوم. وی دغې وخت کې په منډه ما یو فرشته ولیده چې د حوض کوثر نه یو جام د اوبو را ډک کړی دی او دله یې په منډه راوړي. وی ډېر زیات خوشحاله شوم چې شکر دی خدایه، په دې خوشحاله شوم چې شکر دی خدای چې د ما خبره تا په دنیا کې رښتونې کړه. شکر دی خدایه، ځکه ما په خپله ولیده یو حوره چې د جنت حوره ده او د حوض کوثر نه اوبه راغښتې دي او په لاس کې نیولې دی او راوړي وله. شکر دی خدایه. ومې خندل چې الله زما خبره خو د دنیا کې رښتونې کړه. مخ مې بل طرف ته ځکه واړو چې د جنت کې خدای کمې حورې او ښځې دله مقرر کړي دي هغې راغلې او د روح یې قبض کو لاس کې اغېشته. نو ما ته حیا راغله، نو ما ته مخ ځکه بل طرف ته واړو.